السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې تاسو معلومات افغانانو چې په ایران کې د افغانانو سره ډیره بده وده کیږي او دا وسانۍ خبره نه ده، ډیر وخت نه افغانان هلته وژل کیږي او ذلیله کیږي او د یو خره په نظر ورته ګوري. اوس یې افغانان هلته شهیدان کړي دي او بیا اوبو ته اچولي، هغه ویډیوګانې به تاسې کتلي. زه یو خبره کوم چې په دنیا په هر ملک کې وګرځي څه ناڅه قدر به دې وي، خو په ایران کې د افغان قدر بالکل نشته. وایي خرمه ده، افغان وایي خرمه ده. یعنې دا دومره فاسق فاجر او ظالم حکومت دی. او زمونږ بعضې کړۍ چې په افغانستان حکومت کې کار کوي، هغه غواړي چې د ایران فرهنګ تا ته په افغانستان کې راوړي، مکمل تا ته په دې باندې یو تبلیغات شروع دي. موږ هر مذهب ته که هغه شی وي که نور وي که هر یو وي، موږ ټولو ته احترام لرو. موږ د چا دغه نه کوو، خو د خپل مذهب د خپل دین ساتل دا په موږ باندې فرض عین دی. په ګوره په کابل کې د حاتم النبیون پانتون جوړ کړو، باقاعده په هغې کې نظامي زده کړې کېږي. په سوریه کې د دې په حاتم النبیون په نوم باندې پانتون شته، په عراق کې شته دی، په ایران کې شته. خو زمونږ په دې حکومت کې دا کړۍ چوپ ناستې دي. موږ وروره یو شی داسې نه منو چې په هغې کې زمونږ د اصحابو بې احترامي کېږي، زمونږ اصحابو ته کنځلې کېږي. په زمونږ د اصحابو په خلاف باندې چې غلطه خوله خوځوي، هغه چې هر څوک وي هغې سره وروره زمونږ بالکل قطعي تعلقات دي. او هغې ښکاره د اصحابو پسې په دغه پانتونونو کې کنځلې کوي، بد رد ورته وایي، او زمونږ چارواکي غلي ناست دي. بیا خلک وایي چې ته باچا راغی د حکومت پسې خبرې کوي. حکومت پسې نه، د ظلم په خلاف یو، موږ د ناروا په خلاف یو. دغه سفارتونه چې تاسې جوړ کړي، دا سفارتونه دا یو نمایشي سفارتونه دي په دې خارج کې. 95% دا نمایشي کارونه تاسې کوئ. د هر یو سفیر 10,000 40,000 ډالر د میاشتې خرچه ده. والله کې دلته د افغانانو پوښتنه کوي، والله کې دلته د افغانانو قصې پسې ګرځي. یو پاسپورټ پسې کړېږي، ځورول کېږي، تباه کېږي. تعصب ورسره کېږي چې ته وروره پښتون یې، ته هغه یې، ته دا یې. په ترکي کې زموږ دا حال دی، په اروپا کې زموږ دا حال دی. د خدای په لحاظ باندې او اشرف غني صاحب او وزیر خارجه چې اوس خو تاسې دغه وزیر خارجه هم چې بدل شو، اکمل صاحب راغی، د دې ایران سره بالکل قطعي تعلقات اعلان کوي. دا زمونږ ته یو بل رقم پیچکاري وایي. د ایران فرهنګ موږ په افغانستان کې نه منو. ما ته یو قاري صاحب قصه کوله، زمونږ د کې مدرسه ده ډېره غټه. ما ته ویل یو سړي وایي قرآن شریفونه راوړي، ډېر تعداد یې راته وښود، 500 که څومره. خو زمونږ په وطن کې خاینان او غداران ډېر شته دي. وایي راته ټلیفون کړه چې قرآن شریفونه چې رالم چې ګورم هلته پې ورور صاحب مهربانه دې پې خپل هغه په خپل دغه یې چاپ کړي وه، خپله تبلیغات یې په قرآن شریفونو کې دننه بارې پې د ټاپې لګولې وې د خپل دغه. نو ډېر توجه وشي افغانانو، او دا انتهایي ظلم شوی. باید افغانستان د دې سمه پوښتنه وکړي. داسې نه چې وزیر خارجه ورور یو 2 بیانه ورکړي ایران دا دی او هغه دی. سم رسمي د دې پوښتنه موږ د هر یو افغان پوښتنې حق لرو. او په سفارتونو کې موږ بالکل دا چلن نه منو. دا سفارتونه صرف زموږ د افغانانو دپاره چې په خارج کې دې دپاره به کار کوي، د دې پوښتنه به کوي، د دې د هر شي پوښتنه په دې سفر چش دپاره هم دا تورې کورتۍ اچولې ده، په تورو موټر کې ګرځئ. د خدای په قهر ککړ شي چې ستاسې افغانان ذلیل او تباه کېږي. او د دې پوښتنه د یو سفیر او داسې ناست دي. د افغانستان دشمنان اصلي همدغه خلک دي. دا صرف د خپلې ګېډې مړی. نو د افغانستان د حکومت زموږ په کلکه غوښتنه دا ده چې د دې بالکل صحیح پوښتنه وکړي، او د دې نه علاوه د ایران فرهنګ موږ په افغانستان کې نه منو. موږ افغانان یو، موږ په خپل دوست دستور په خپل مذهب دغه باندې قایم خلک یو. موږ د نورو خلکو ته احترام لرو، خو د نورو خلکو دغه شیونه په خپل وطن کې د دې برداشت موږ نه لرو. بیا خلک وایي چې تعصب دی او د جنګ دی او هغه دی. مجبورویم دې شي ته که نه. دا ویډیو مخکې شیر کړئ.